نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. د جناب ایاز علی شاه سیفی د مختصر کلپ اوریدلو نه پس چې هغه د علم غیب مصطفی صلی الله علیه وسلم متعلق دوه خبرې کوي. نمبر 1 دا خبره کوي چې ځان نه به وهابي هم نه جوړوي چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ته بالکل علم غیب نشته. دې کې خو زه نه وایم، دا خو د وهابیانو عقیده ده. دویمه دا خبره کوي چې ځان نه به شیعه هم نه جوړوي چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ته علم غیب کلی تفصیلی او ذره ذره علم شته. نو دا خو یو کمزوري عقیده ده او دا د شیعاګانو عقیده ده. نو په دې کې ته زه صرف دوه تپوسه کول غواړم د جناب ایاز علی شاه سیفی صاحب نه چې ته کومې عقیدې ته د شیعاګانو عقیده وایې. نو دا خو د اعلی حضرت عظیم البرکت الشاه امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمه الله عقیده وا، ځکه چې هغه مبارک په فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحه نمبر 486 کې فرمایي چې رب ذوالجلال نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تمام اولین آخرین شرق تا عرب عرش تا فرش روز اول سے روز آخر تک ما کان و ما یکون د ذره ذره تفصیلی علم الله تعالی ور اتوا کړی. یو جماعت هغه پیغمبرانو اولیاء ته علم مستمر ثابتوي په دې معنا چې هر ذره ذره وي تخکاره ده، خاص کر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په شان کې داسې عقیدت ساتي. دا زموږ عقیدت نه دی. د اهلسنه والجماعه زما چې څومره د علم رڼا ده او ما تحقیق کړی دی موضوع کې د ذرې ذرې علم دا خصوصیت د خالق عز وجل. قرآن عظیم شان کې په دې نصوص موجود دي چې الله تعالی د هر ذرې ذرې نه خبر. مخلوق ته دا نسبت کول چې ذرې ذرې نه خبردار دی ولې نه یې مني؟ یو خو شاعر قتل پکار دی چې دی عالم دی کامل دی. یو امی شاعر وی یو شعر وی یو هغې نه موږ دین او مذهب او مسلک جوړ کړو، دا ډېره کمزوري ده. بیا دا قتل پکار دی چې دی شاعر په دغه وخت کې د رسول الله د عشق پې غالبه شه او په داسې انداز کې دا شعر وی چې محبت پې غالب شوی. نو ډېر کرت سړی د خپلې معشوقې په صفت کې مبالغه کوي که او د عاشق سره خوندم کوي. داسې دا شاعران چې خپله معشوقه ستایي په دې مجازي عشق کې نه وایي چې سپوږمۍ نه ښایسته دی. نو تاسو په انسانانو کې سپوږمۍ نه ښایسته څوک کتلی دی چې د معشوقې ته سپوږمۍ نه زیات ښایست ورکړي؟ سپوږمۍ چې د شپې راپورته شي د 14 سپوږمۍ وي نو تاسو وګورئ چې څومره دنیا یې رڼا کړي. او د ده چې مجازي معشوقۍ هغه په یو کوټه کې هم رڼا نشي جوړولی، بیا څنګه د سپوږمۍ نه ښایسته کوي؟ خو دې ته مبالغه وایي. عاشق په شعر کې د خپلې معشوقې په شان کې ډېر څه وایي، خو هغه خو دا نه شو چې قرآن شو یا حدیث شو یا زموږ دپاره د دین یوه لاره شو چې اوس د هغې مخالفت چا وکړه نو کافر شو. بعضې غلات بریلیان چې یو بل ته وایي ما یادې وي دا زندق شوی دی معاذالله. ولې ویدې محمد زمان غمجن صاحب ویلي دي چې ذرې ذرې نه خبردار دی ولې نه یې مني او دی دا نه مني نو بس کافر شو. خو د یو شاعر د شعر نه چې سړی منکر شي اوس په دې هم سړی کافر کېږي. عجیب خلک دي.